قرآن حکیم کې الله فرمایي چې په دغه خلکو کې درې بیماری وي، روحاني بیماری، درې غټ غټ ګناهونه. یو ګناه پکې دا و چې د خلکو به ډاکې کولې، دا کمارو، او داسې ډاکه نه، یو خو غلی که نه چې په پټه د چا نه شی ووایي، کنډرو کې د شپې غلو کې او چا نه په پټه شی ووایي. نه نه، دا خو صفا د چا مخکې به په نیغ ورتللو سامان به یې وړو، نو ډاکه به یې کوله، ډاډو په ښکاره به یې غلاګانې کولې. او دویم پکې دا ګناه و چې دی به ګناه پټه نه کوله، ښکاره به یې کوله. او یو دریم خطرناک بیماری و په دې خلکو کې لویه ګناه چې قرآن حکیم کې الله فرمایي داغی گناہ متعلق چې دا گناہ د دین مخکې د آدم علیہ السلام په اولاد کې چانه وکړي، دا دوی نه شروع وا، هغه د الکانو دا بدعملي الله دې مسلمانو ساتي. دا درې بیماری په دوی کې لوط علیہ السلام لګیا دی نصیحت ورته کوي، خو الله په دومره فضل او احسان کړو چې د دوی کې مزمکه وي، د دې د علاقه د اردن او د فلسطین په میانس کې و، بحر اردن د هغې په غاړه باندې د اردن او د فلسطین په میانس کې، او داسې آباد علاقه و چې په لارو به خلک تلل، نو د سیوانو د دې قسم قسم میوو دا باغونه به و. که د دوی غلې خو ډېر زیاتې وې، ډوډۍ او غله او سبزۍ ترکارۍ خو ډېرې زیاتې وې، ځمکې آبادې وې، خو که دی صرف په میوه خپله ګزاره کوله، نو هر قسمه میوه د دوی په باغونو کې وه. یو شاندار علاقه وه. هسې د رب العالمین یو عجیبه نظام دی، چاله چې سزا ورکوي که نه او راګیری یې، نو مخکې د دنیا د نعمتونو ورته سیوا کړي، چې سبا دا ونه وایي چې الله نو زه تنګ ومنو دا ګناه مې کوله، نه، دا نعمتونه پې فراخه کړي، ډوډۍ ورته زیاته کړي، میوې وله ورکړي، د دنیا نعمتونه ورکړي، نو چې په هغې نعمتونو مو نشي، نو بس بیا رب العالمین راونیسي. د دوی د علاقې الله دومره آبادې کړې وې چې د دوی د انارو، د دوی د زیتون کوم بوټي، نو د هغې هغه څانګې به د لارو په غاړه باندې ځمکې ته راښکته وې، چې په لاره به څوک تلل نو ختل به نو، ګوتې به یې وروړې وه، هغه میوه به یې ترې وشوکوله. داسې رب العالمین په دې احسان کړی، او د میوو دا باغونه او دا آباد علاقه او سرسبز و شاداب سیراب علاقه باندې الله دا خلق وصول. خو موږ مسلمان کې یو شی شته، بلکې عام انسان کې یوازې مسلمان نه، چې د الله له طرف نه په موږ تنګ دستیا راشي نو هم فریادونه کوو، او که د الله له طرف نه نعمت راشي نو هم د الله شکریه نه ادا کوو. حالانکه الله فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم، که تاسو زما د نعمت قدر وکړو، شکریه مې ادا کړه، نو دا نعمت او دا مال او دولت خو الله وایي زما په لاس کې دی، دا بدله زه نورم زیات کړم، دا خو الله سره دی ارسو. لوط علیہ السلام راغی، دوی ته نصیحت شروع کړه، داغه نصیحت الاوړی سر به په هغې پرېوته، ښه انکم اناس تطهرون، تاسو مونږ ته وایه چې دا ګناه ده او دا پلیت کار دی، ښه تاسو داسې پاک دامن راغلی یې. اوس هم خلک دا خبرې کوي که نه، لکه ستا داسې مسلې زړې کړې، دا غلطې خبرې دي. هغه د یو مسله زړه کړې نه، هغه دې سم نه کړی، خو د هغه خپله ګناه ده، خو تا ته خو د نیکۍ خبره وکړه که نه. دام پکار دی چې یو سړی بل ته د نیکۍ خبره کوي، نو پکار چې خپله هم پې عمل وکړي. که یو سړی بل ته وایي چې دا ګناه مه کوه، نو پکار دی چې خپله یې پرېږدي. که دې بل ته وایي چې نیکي کوه، په خپله نه کوي، بل ته وایي ګناه مه کوه، دا ګناه په خپله کوي، نو قیامت کې به الله بیا تپوس کوي چې تا ولې دا ګناه کوله، بل ته دې وایي مه کوه، په خپله دې کوله، بل ته دې وایي نیکي کوه، په خپله دې نه کوله. نو ښه خبره ده چې خپله سړی نیکي وکړي، په خپله سړی ګناه نه کوي، او بل ته هم وایي بیا. لیکن که یو سړی په خپله نه کوي او بل ته یې نیغه لار وښوله، څه بله خبره ده؟ تا ته یې نیغه لار وښوله، تا هغه له پیغور ولې ورکړې؟ تا مسلې زوی کړې، دا زلزبرګ راغلی، زلزبرګ بچې ته ما ته نصیحتونه کوې، نو څه کوله ګناه؟ که خبره یې غلطه کړې وې، خبره دې غلطه وکړه، خبره یې ټیک کړې ده، بس پرېږده، خیره ته ووایې که نه، تا سره یې ښېګړه وکړه. نو هغې لوط علیه السلام ته دا پیغورونه ورکړل، ښه تاسو ډېر پاک باز یې، ها ډېر پاکان یې، او مونږ ته وایې چې دا تاسو پلیتي او دا ګناهونه کوئ.
کله به دمکه کوله وطن مباسو کله به دمکه کوله وجنو کله به الزامونه لګول خو به هر کیف لوط علیہ السلام دا الله حکم پیغمبر خدا الله دا حکم مطابق لګیا دی خپل مهنت کوي خپل کار کوي د رب العالمین دا حکم مطابق لګیا دی او خپل تبلیغ ورته کوي او وی کې غدري جرمونه ګورځ یو جرم اغلا او ډاکا څنګه به اغلا ډاکا کولا دا بار نه چې بچته تاجر راغی او هغه به مال د سوداګرۍ راوړو کپڑا به راوړو مثلا نه به یو ځای کې خو چې دا کپڑا مې راوړل د کسب اخلي په زمون په وطن کې بم خلکو په خانو باندې ماته لګ لګیا شي سامانونه راوړل او په دې غټو غټو داګونو کې وګورځول بیا به خلک راتلل او سامان به ته وړو نو چا به کپڑا راوړل مثلا یو ځای کې به کې خو د پسارو باندې باندې دا کپڑا مې راوړل د کسب اخلي یو کس به ورغی تراکه کنه یو لس جوړې کوړه خې خوخ بکو کوي هغه به ته راځي بل برار یو لس مال راځي بل براغه او شل مال راکا بل براغه د کلی ټول خلک براغون شو چا لس جوړه چا پینځه جوړه چا ته جوړه چا لس پینځه جوړه دا به د کوړه یو دی غریب په پتا مو چې دې کې بخوخي ګرو وړي اخر یو براغه یو جوړه اره دې کوم خو نه شو دا والا یله کله الله بندا دا خو تامه لس جوړي وړي ما خدای ران سره ستانو نه کړي لس جوړي دی وړي او تار وړي دوا پینه نه دا دوا جوړي مې وړي سړي په موږ غلا ولې راړې دغه دوی کاله والا کناله نو څه غل خو نیما د منکری تلالی په مونږ جامې مخرځه او په مونږ غلام راړې هو مسافر وګوري بل براغه هغه په پینځل لا جوړې وړې ها دا درې جوړې دا والا خو هم پکې نشوي لکه بدبخت ما غستانوم لیکي ته پینځل لا جوړې وړې دي نه نه یاره په مونږ راړې زماري جامې ته نه ګوري مون شریفان خلک یو مونږ غلیو اوس په ما غلاړې دا درې میوړې دي کاله والا کنه خپل کار کوا سبا بس هغه جامع به ټول خلکو والے او دې غریب ته دو یو راوړه د مقصد ټکول چې ما نه کوم بلاس جامع راوړې وي او هغه خو تاسو ما نه ظالمانو یو ټول قوم بوته یو ډله شو چې تلې ونه کته وګي چې څه دی راوړو هغه غریب بوته غم پرې خو دې اوس په دې څه وکما لا بڑا بیا به لاسونو ټکول او خندل به چې معلومه وو دا د دوی عام ګناه یو خبرونو یاد اوساته کہ وہ سڑی گناہ کے وہ پٹے کئی گناہ سے گناہ دا گناہ اللہ خلاف دے اور پا گناہ اللہ خپکی گی خدا گناہ تا پٹے اکڑا او اللہ تا توبہ ویسا چی پروردگار دا گناہ مکلے اترا تا معفو کہ ممکن دا چی پردی حق نہیں چا اللہ توبہ خی تو چی تر اخکار گناہ کے انو پدے گورے اللہ دے زیاد خپکی گی دا تا ڈاڑے پا گناہ باندے زلور ڈاڑا شوی تا پا گناہ زلور شوی پا گناہ دا گناہ خدا اللہ خلاف دی نو تم مخ پا مخ دا اللہ خلاف کے یو سلی چا پسی پیشی چا پتی خبری کئی نو دا ہم خود خبرہ ندا غلط خبرہ دا یو سلی چا مخامخ چا تراغی و کنزلی وطا اکلن یو پیشی چا پتی یو مخامخ نو دوارو کی فرق دے کنا نو جتنا گناہ کے واللہ تا مخامخ خود رے دے او مخامخ گناہ کے نو پدے گورا اللہ دے خپکی گی دا اکثر ویم کنا یہ مسلمان زندگی مخرا ہے ولی دا یو ګناه نه دا ډېر ګناهونه دي یو خدای راځي ګناه ده بس ته پیغمبر سنت دی او تا اخره زم دا چې په ګناه لري پیسې بیا ورکړي کته په نه خره غل پیسې ورکړي کته په خپل خره نو پتری په پیا بوله پتری اخلي نو په ګناه پیسې ورکړي او دریم دا چې دا ګناه ته همیشه کې یو سړی یو ګناه یو ځلو کې کنه دا ته هر سال کې انی په دویم سال په خامخا کې دا ګناه ته همیشه کې همیشواله دی په وکړه ګناه کبیره باندې دی همیشواله وکړه او څلورم دا چې زړه ورتیا په کې خلکو مخ کې دا ګناه کې یو پټه ګناه دا تر خلکو مخ کې ډاډه کې او پینځم دا چې تا ته دا ګناه نه ښکاری تا ته دا خړېل مخ ښکاری ته زه د ټولو نه زیات خشته یم حالانکه پیغمبر د ټولو نه زیات خشته و انبیاء پیغمبران خشته و خکولی دا خو د سړیو د ښځې منځ کې تمیز او فرق دی پیغمبران خکولی و ګیره خکولی شی دی دا د پیغمبر صفت دی نو چې ګیره خکولی شی دی او د پیغمبر صفت دی نو تا ته هغه د پیغمبر صفت خکولی نه ښکاري او تا ته د زنانو په شان مخ ښکولی ښکاري څونه غټه ګناه شوه
نو دین ځان ساتل پکار دي د دنیا د جون څه پته لګي یو ورځ جون دی او که دوه ورځې جون دی او که یو میاشت دی او که لس میاشت دی او که کال دی او که دوه کال خو دلته تل دي کنه او د ځوانۍ نه مرګ او د بډاوالي د مرګ څه پته لګي دینه الله خبردار نو خبره مې دې پورې کوله ورونو چې ښکاره ګناه باندې الله ګور دې ځات خپه کړي بل ښکاره ګناهونه کول او داسې ښکاره ګناهونه کولو په مجلس کې شرم به نه کو حضرت ابراهیم علیه السلام یو ځل یو خپل خورای را لګلې وی دلا شو ډېر مودو شو لوط علیه السلام سره ملاقات ونشو چې څنګه دی دا خبر را راوړ چې غراغه صدوم خار ته نو دا خدا صدومیان خو ډېر روانو نو یو کان اوچت کړ هغه چې دا څو پر دې راغلي دی وسره په بادشاہ وی چې ټس شنو هغه د ابراهیم علیه السلام هغه خورای په اثر د پاسه پکانه وښته ملما ویني او چې پکانه وښته نو هغه نبی نو به دې هغه غریب د مخ په تکسور شو نو لکه چې سړی پکانه وښته نو تختا یا ما فیته غواړه یا ځان پټکا نه دا غیره پاسه راغی او هغه د ابراهیم علیه السلام هغه خورای غریب پرونو پوینو رون دی وی ما مټه کله کو نه وی مال به پیسې راکې الکه بدبخت ده څه پیسې غواړي دې وینم کړم سر دې مراله زخمی ک جامې دې له وینو رنگ کړي مخ دې له وینو رنگ کړي نو چې معافي نه غواړي تخت نه مال پیسې غواړي څه پیسې مان غواړي وی مخ مې له رنگ کو سور مې کدلا د دې بل له اجرت راکې تعالی خو ما په مخ باندې خشته خولي سور رنگ او بایو او بیا پاغې نه پرې خود قاضي له بوته نو قاضي په انصافدارو شیرنا پرسار قاضي له بوته قاضي ته دوار او مخامخ شو لکه ولې وسته دې سلیله مې د مخ رنگ او د دې مال پیسې دیواله دون ازلا ورتیا په ګنا هغه خپل قاضیان معلوم کړي دوه ته ویل د خو به خوشاله چې د قاضي له علامه او قاضي به مال بدل والی په قاضي سلامت وګوره لما دا مخې وښته سر مې زخمی شو ویني ته به دې مخ مې ټول په وینو رنگ باندې نو سه مالته سواله جیل کې واچوا قاضي څه وی دې ټیک وی ولې ټیک وی لما چې مخ په وینو رنگ کوي تعالی رنگ سازي وکړه تعالی مخ په وینو رنگ سازي دې نو قاضي بوله پیسې ورکې ال انصاف فیصله وکړ دې انصاف وکړ بس هغه د ابراهیم علیه السلام هغه خورایو هم دا هغه خورایو کانی ته ګوته کې چې شلق شو قاضي په اثر د پاسه وښته وی تعالی چې ما سر رنگ کو زما پتا څومره پیسې د رنگ سازي کېږي نو هغه زما په دې دل ورکړه غلو تخته ولې تعالی ما د په ما کېږي چې مال مخوینه کو سره لاله رنگ نو زما پتا کې کله تعالی ما سر رنگ کنه هغه ته زما په دې ورکړه دا یو شهر نه پرسانو د ګناه یو سیستم شروع الله ګور دې صابر بادشاہ دې صبر کوي او چې الله نیول شروع کی کنه تاسو ګورئ کنه فلسطین ته ګورئ یا د نور ملکونو علاقو ته ګورئ عراق ته ګورئ مسلمانان دي او نن په دې مصیبتونو کې گرفتار دي موږ الله نه سوال کوو چې الله دا مسلمانان دې مصیبتونو محفوظ کړي او الله دغه ټول مسلمانانو امداد وکړي دا افغانستان دی او عراق دی او کشمیر دی او که بوسنیا ده او که فلسطین اته موږ خپلو کې سوچ کوو دا کله داسې اخبار ګورم په اخبار کې چې دا فلسطینیانو او د عراقیانو فوټوان اوسم راځي کنه نو زنانه وي پینټونه چولي تاسو به کتلی اوسم زنانه پینټونه چي په فلسطین کې اوسم په اخبار کې کله فوټوان راشي کنه نو دا هغه زنانه او جنکه اوسم پتلونه چي الله دې نه ګور چې دوه ماشومان په جنگ شي نو خيار پلار دا چې خپل بچي وای پردې نه وای که پردې وای خو جګړه جوړه شو نو خپل څه پیړه ورکوته چې بچي جنگ باندې کې هغه بل پکا چې خپل بچي وای نو رب العالمین په داسې وخت کې بیا خپل مسلمان وای کافر دغه نه کوي هغه قاضي جهنم ځای دی بیا زور دی خپل مسلمان لور کوي دی بیا وای نو په فحاشه باندې په بدعمله او په ګناه الله صبر کوي خو چې کله نیوکه شروع کی فالله یقینو کې ګوري د الله د غریب او د الله د قهر سره بیا یو شی برابر نه کله بعد خلک فریاد وکي یاره دا ظالم دی خو د صبر کو دا ظالم دی زم د نبی علیہ السلام نه زیات خوخ د چا
دا الله ته دومره لاغه زیات نږدې بل څوک نو الله ډېر خو او دا پیغمبر علیه السلام دشمن ابو جهل چې دا الله څومره بد شنو دومره بل څوک ځکه دا محبوب دشمن یو دیار لسنیم کال ابو جهل تکتلی دی دیار لس کال په مکه مکرمه کې ابو جهل د پیغمبر علیه السلام سره نخري کړی هغه وته نه کو چې مدینه منوره ته لاړ او د بدر جنگ جوړ شو تقریبا کال خوشه هغه ټیم هم جوړیږي نو دیار لسنیم کال تقریبا پس ابو جهل لونی و نو مردارې الله خو صبر کوي خو نیوکه کوي ګوري دا الله د صبر نه نبی علیہ السلام هم فرمایي قران کې الله او چې الله د صبر باندې دوکه نشي ګوري نو مو چې الله صبر کوي نه الله ما تسوینا نه چرونی سی ګوري بیا د الله د قهر سره یو شی سم نه دی ندی بدا ګناهونه کول او ګناه به کول او داتی به کول او دریم چې کوم ګناه کول ادا لکانو بدملی لوط علیہ السلام متوي اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين تاسو داسې ګناه کوي چې دا ګناه تاسو نه مخکې د آدم علی السلام په اولاد کې چانه کړي دا دې شروع کړو دا بدمنی به کول او عام مجلسونو کې به کولا او دا داسې ګناه ده ګوره که تاسو نظر او سوچ وکړئ نو د ځنګل حیوانات هم د دې ګناه نه ځان ساتي ځنګل حیوان هم نه کوي دا ډېره خطرناکه ګناه ده او دې سزا صدا زمون علماء کرام د دې سزا کې اختلاف کوي بعض علماء وایي په تورته سرونه وه د دې دوالو نه او دا جوسه ولا خخوامه په اوره وسوځوا تیل په واچو تیل وته ورته کا او زمون امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي کنه دا سم کوا په خار کې چې د ټولو نه اوچت بلډینګي الته وخه جو دا غځنه راو غردوا دا دومره خطرناک ګناه ده او نبی رسول الله فرمایي اقتل الفاعل والمفعول به دا دواړه ملکه وي ختمه کې دا دومره سنگین او دومره خطرناک ګناه ده پر الله ذل جلال ډېر زیات خفه کیږي ډېر لوی ګناه ده نو دا خطرناک ګناه ده سپکه ګناه هم دی کوله او چې لوط علیه السلام باندې کول خندا به پورې کوله اخر کې رب العالمین هغه قهر او د الله غضب په جوش کې راغی چې الله قهر او غضب په جوش کې راشي نو باس بیا په دعاګانو کار نه کیږي بیا که ډېر دعاګانې کې ډېر چغې وي نو بیا کار نه کیږي حضرت ابراهیم علیه السلام په لار روان دی او درې فرشتې راځي او درې واړه فرشتې د انسان په شکل کې وي ابراهیم علیه السلام ښکار نستلو دا درې واړه فرشتې ولیدلې نو ابراهیم علیه السلام ډېر مهمان نوازو انتهایی زیاتو تاسو ملمانه یې ویو راځي کور ته بوت کور کې نو له خپل بیبي لا ورغه چې یو درې ملمانه دي او ته مې ربانیو کې شابه دی له خوراک تنظیم وکړه سب دی وخت خو د خوراک سوکو بس وی اسخه ولا لال یو سخیرونی و او هغه ولا ذبح کو تخپلا او هغه وخه مخه ولا وسکړه هغه په کاسه کې یا په لوغه کې راوغښتو نن منو ته مخکې کې خو من معنی غوخه لګوتې نو وي خو یې کنه نو بس دی ویری دغه هغه زمانہ کې دا یو رواج و د خلکو چې چا په پچا ډاکا غوړدولنو یا چاته به نیت خراب و دغه خوراک به نه خوړو اوس قبل شان لوګل اوس په خبر کې اکثر په اخباراتو کې راځي په کور ورشي سړی مړ کی ډاکا غوړځي او د فرج نه میوه او کېلې او سیوان راواغستل هغه او خپل پوستکی په ځای پرې خو دل ولاړه عجیب نظام دی په خدای یقینو که درندگان دي داخله کې دا الله یاره پړ کې نشته دا سوچ نشته چې د الله تعالی قیامت پر ورځ مخامخ کېږم قیامت خو لاره دی قبر کې به مخامخ کېږم نخري به کم پیسې به وګټم دولت به وګټم خود دې قبر نه بزم او کبه نظر هم ته بیا ما سره آیت نشته قسم دې د الله یاره مونږ غلونو نوته دا کله مونږ پړ کې د الله یاره راځي سپمني التباب اگر کور والا اخبار لکی ویني بیگی په وینو کې ترپیږي او دومره د خدای نه یریدل نشته چې داغي د فرج نه به سامان راوالي هغه کېلو مالټي دی باغ خوري پوستکی به متا وګورل داغه زمانه د ډاکو رواج خداکا کوم
چا نه مړې کوي چا سره زیاتې کوي نو داغي خوراک نه کوي. ابراهيم عليه السلام متوقته چې دوی خو په خوراک لګوتې نو دي بس خو یاره ده بس وای نه خوري مونږ نه خورو. دا دوی نیت خراب دي مونږ ته نیت درست نه دي ولې نه خوري. او چې ویری کړ ابراهيم عليه السلام په پوي شو چې دا خو نیتونه خراب دي نو فورن فرشته وته وینا ان رسول ربک مونږ د استاد رب استاذیو نه یری بالکل لکه چې هیڅ فکر او سوچ نه ولې استاد رب استاذیو سره راغلی مونږ دوه خبر راغلی یو ان ارسلنا الى قوم لوط د لوط علیہ السلام قوم ته لګل شوی بس هغه لوط علیہ السلام خیری کړی اوس او خیری د الله په دربار کې قبول دي موږ غیله راغلی یو هغه وجنو پریدونه به دا قوم نن تبا کو او تعالی یو خبر لراغلی یو هغه دا چې تا د الله نه سوال کړی دی نو ستاسو د حضرت ساره رضی الله عنها هغه له الله یو ځای ورکړي ګوره پښتانه وی کنه وی غم او خوشحالی چې دا رور خور دی. حضرت ابراهيم عليه السلام او حضرت ساره له زوی خوش خبری ورکړي چې تاسو له الله زوی درکې مبارک او دعوت وی چې د رواره قوم نن تبا کوونه پریدو التپاغي غم او پدوی خوشحالي. حضرت ساره رضی الله عنها کور کې وا ممکن نه د ملمنو زم کور سره بنځ دیوال به خبره غوړې دی غیر تعجب د وجنه مخته داسې زنانه اکثر سپېړ ور کې د خوشاله نه یا تعجب د وجنه ښه زما به څنګه اولاد کېږي زه خو بوډه یم او څنګه بوډه یم. ابراهيم عليه السلام معجزه قوم بوډه یم او خلم هم بوډه ده او د بچو د پیدا کېدو چې هغه کم طاقت ته او الله تعالی انسان لکم طاقت ورکړي نه د ماستو نه د ماده دي بشتره دام سوې هغه وته ویل الله فیصله بس او الله چې کوم فیصله کوي هغه کېدو باندې دا طاقت خو الله ورکړي خدای پاک دا الک نم دا طاقت غشتي شي د جنینه مغشتي شي بډاله امر کولی شي بډاله امر کولی شي او الله خو خدای دې کې څه بس یقین خو برابر شو یوسته کوي به لوط علیہ السلام قوم لزو ان فیها لوطا تاسو ته د مار واره کې دې پکې پون لکه یې رااله چې قوم عذاب ورکړي د مار واره کې دې لکه الله عذاب چر شي کنه چې پیغمبر الله ساتي او چې عذاب راشي نو عذاب سره بیا پښتانه وي کنه او چې سره ویلام دم سوځي یا الله عذاب یو شان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو قوم راځي په بیت الله به حمله کوي اخر زمانہ کې نو چې صحرا تر مخامخ شي نو الله به هلاک کی نو چې څومره قوم دې زمکه بوشتيږي او ټول به پنه نوځي کعبه به الله بچ کی صحابه تاسو کې الله رسول د جنگ پنیت راغلی هغه به جهنم ته دي او که څوک اته په قافله کې رواني او نیکانی نو مسلمانان هغه الله جنت ته دي خو عذاب بیا یو شان راځي. ابراهيم عليه السلام باندې فورا یې راغله اے الله استاد هغه کې خو زمار ورده لوط عليه السلام وی الله فیصله را چې لوط علیہ السلام او هغه قوم هغه خاندان به بچ کیږي او بچ کیږي صرف یو خبره د لوط علیہ السلام چې هغه د قوم مخبری کوي جاسوس ده ابا هلاکیږي او باقی به بچ کیږي. راغل دلته کې لوط علیہ السلام ابراهيم علیہ السلام له خدا زوی زیره ورک چې لوط علیہ السلام له دې ورسېدل په خشتو شکلونو مزیدار دولی لکان نو جوانان دا فرشتي پاغه شکل خولي چرای لوط علیہ السلام لوط علیہ السلام دوی ته او قتل نو داغي غریب پړ باندې یاره رااله چې خدایا څوک یې ومن ملمانه اوس بدا سکیږي دا خو دولی لکان او خشته دي خوبصورت دي او چې الله ذل جلال په خپل شکل را لګینا په خپل شکل امین یا الله زما دا قوم ته خبر نشي هغه کې خدا ګنده بیماری ده رسوا نشم پروردگار سو کوئی قوم په خپل خبر شو سو کوئی چې خزي هغه پدې ته خزه چونه هغه جاسوسي وکړه او چې دې څنګه رانه وتل کور ته دې غریب ډیر زیات الله ودواق بهم زرعن في ابهم ودواق بهم زرعن غم جن شو لکه فکر راغی چې دا خو زبان ذکر مې مبي دې چې چاو شو خدای هغه دې دې دا خو به زما غټه دې دې شي دا څه چل کیږي دا خلک خبر چې خبر ټول رااله اوس دې ته پته نه کیږي دا فرشتي
او انسان په شکل یغي څنګه راځل د دروازه بنده کړو دروازه وته وډول ورلرکا وسه کوي وی ورلرکا ته مونږ دلته ګوره دومره ډاډو د خبيث بچي خپل پیغمبر نم حیا نه کوي یو بل نو د خلکو نم حیا نه کوي چې خو حیاوي ګناه پټو کی کنه وسه کوي وی تاسو نم پته نه لګي چې ته مونږ ته پوښتنه کوي څه کوي دا مېلمانه څوک دی ورلرکا مونږ ته دی غریب وته زولې نیول شروع کړ چې د خدای خاطر وکړه دا څه کوي ما مېلمانو ته مرسوا کوي مې شرم او که خامخا تاسو د خپل خواهشاتو خبرې نو تاسو د قوم د څومره جنکه د پیغمبر جمالونه دي د قوم جنکه د پیغمبر اولاد دي سره نکاحګانې بدل وکړه خدای الله لحاظ وکړي د خدای خاطر وکړي چې ما مرسوا کوي مينتونه ورته کوي زاره هغه ورل دي کې ورته دروازه کولاو ته هم ته تاسو زموږ د ارادي پته نه دی تا معلومات نشته چې موږ سره راځو دروازه کولاوه دخل نه یو ټکی وخت لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد يرى ارمان کو زما طاقت وي خپل طاقت نه وي یا زما یو مضبوط قوم منو ثقبوا خپل طاقت نه وي چې د اسما مزه سکولې وي او که مضبوط قوم منو بس بیا هم بیمار نه راغلي قرمان د خپل مسافر بل نه راغلي کړ قوم من مضبوط نشتا خپل طاقت من نشتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رحم اللہ لوطا اللہ دی په لوط علیہ السلام رحم وکي دا الله پیغمبرو خدا خبر ولا نو پکا چې کله ما خپل طاقت وي یا زما قوم وي نه دا الله نه لوی طاقت دبل چا دی د چا د خپل طاقت اډو وینا د چا د خپل قوم اډو وینا الله دار چاشتا خدای چې سړی رونی سي زما په خدای قسمي کې طاقت اخلاص کی غټ پهلوانان تاسو په خپل لیدل او چې الله سوکرونی سي قسم په خدای کا قوم اخلاص کی نه بچی خلاصول شي نه مال خلاصول شي الله نه پړه کې یاره پیدا کې مسلمانانو او نبی علیہ السلام کو فرمایا الله دې په لوط علیہ السلام رحم ودا ولا نو پکا دې زور لګي اخر کې چې خوان نه کوي ښا ورنه لرکه اورګه په دیوال دراوړو دې په دیوال دراوړې دوه کوشش شروع کړ هغه فرشتي لوط علیہ السلام ته وای غم مکو سوچونه کې دروازه کولاو لن يسلونا لن دي منتهر جز نشي را رسیدي من دا الله استاد یو فرشتي یو نن راغلی یو دی عذاب ورکو دروازه وته کولاو کا بس لوط علیہ السلام دومره بیا خوشاله شو هغه دردمند وجنا وی کله عذاب ورکوي الا شابه زر ولا ورکه ليس الصبح قريب ليس الصبح بقريب سبا قرآن نزدې لګن له صبر کاو د دې ټیم سبا سار وخت ولا عذاب ورکو او چې دروازه وته کوله روایت قرآنی چې جبريل عليه السلام ورته خپل وزر لګون داسې ولقو چې ولقو هغه ټول الله پستر ګړان دکړل او ټول لاندې شو هغه لاندې شو او دا ته جادوګر مېلمانه روستري چې مونږ ستر ګړان دی کړل دا ته جادوګر مېلمانه دی بدی ته وی تاسو مهرباني وکړئ شابه کډه کوډواله سارو باندې خپل سامانونه بار کې او د کلی نه وځي او چې تاسو څنګه اوته سحر وختي به پرید الله عذاب راځي لوط علیہ السلام ته یو خدای بس باندې غم نه کې د دې متعلق هم فیصله شوی بدی خزر در خپل کډه کوډه راونه غسته چې کوم ساری ماری ورسره یا څه پسر باندې سامان ولې شو هغه به بار کو او د کلی نه وته دغه وخت کې د قوم ذهن نه ګوره سوچ را نه کنه که دغه وخت کې دوی خپل اسلام او خپل ایمان کامل کړي وي او د الله په حضور کې توبه استوي نو یونس علیہ السلام د قوم توبه الله قبول نه کړه سوچ را نه ویلاله لوتل روان دي او خدای سو کوئی نتلا ځنه زم دي قوم نه او سو کوئی شاشه تبع خدای قتل رب العالمین په درې قسم عذاب را وسمیا درې قسم عذاب څه شي یو خدا وا چې جبريل عليه السلام راغی او مضبوطه چغې په واله خو مضبوطه دویم دا و چې د دوی د آبادی او چت کړي دا پنځه خارونه یو چت کړل اسمان ته او بعض روایتو کې راځي چې دومره د دوی د آبادی د ازمک اسمان ته چت کړ چې د چرګانو باندونو د سپو وازون اسمان کې ورېدي شو دونه سپو رسوله او دا هغه ځای نه پر لاړ کړه او یوازې را لوړ کولم نو د پاسه په د کانو بارانونه موکړل اوس هم تاسو تاریخ وګورئ
ناغی تا بحیر لوتم ورتوی بحیر مردارم ورتوی او دا تاریخ دانان جی داغی سیرم کئی تاریخ کی باقاعدہ پر کمپیوٹر باندې داغی وسیدم جوڑا شوی دا باقاعدہ پر کمپیوٹر داغی داغا ما پخپل کتل دی آغا سورتوی فوٹو کمپیوٹر بعد اغا علاقب کہ اسم تاریخ دانان وی چه دا چتا پخوادل تکلیو پا زلزلو تباشوی دی راغی آبادی لوڑی پر تیری 300 میٹر پا زمکہ کے ردوی آبادی لان دلارے 300 میٹر نخکت لارے دا پاسا پی برا ہوا تے دریاب پا غانا او آغا بحیر مردار و تولی وی وسن او بو که خجی سالی پریزی نو پا که سالی ڈوبی گی او بو دا خاصیت تے چې پکې پریوتی نه ډوبېږي با هغه اوبو کې خلق دغه سي وردانګي ډوبول نه کوي هغه اوبو کې خپل د ډوبول هغه طاقت هم نشته ما په خپل په کمپیوټر باندې هغه د کمپیوټر یو کول غوندي او سيري په ښکاری ما کتل هغه اوبو کې هغه طاقت نشته چې سړی پکې ډوب شي خلق پکې ورځي کینی پکې ډوبول نه کیدا چې پکې ګرځي راځي دا رب العالمین د قهر او د الله د غضب هغه سزا شوا قرآن کې الله فرمایي کنه ان بطش ربک لشدید دا الله نیول او دا الله غضب ګور سخت دی ډېر سخت ان بطش ربک الله نیول انه هو يبدئ ويعيد پیدا کولم الله کوي او بیا واپس کولم الله کوي دوباره جنم الله ور کوي لومبه جنم الله ور کوي وهو الغفور الودود الله بخون کیم دی خلق سره مینم کوي ذو العرش المجید د ډېر لوی عرش خاوند دی او ډېر لوی بزرګي خاوند دی فعال لما يريد چې څه کوي نو الله کولی شي هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود تاته وإذا فرعونيان او د ثموديان او د لوط عليه السلام او د نور الاخکر خبر نه معلوم بل الذين كفروا في التكذيب لیکن کافران وسم الله دا الله ټول خبر دروغ غني والله من ورائهم محيط الله زما طاقت دې ټول خلکو نه کېته پیرته وي چې بیا نیول کوم زما طاقت مقابله څوک نشي کولای بهر کیف دا خبره معلومه شو چې یو خو ګناه بالکل ګناه ده الله په خپکیږي د الله خلاف ده خو ښکارا ګناه باندې الله ډېر خپکیږي ښکارا ګناه باندې دین دا چې غلا او ډاکا دا الله د قهر سبب دی او بل دریم ګناه چې دا کوم خطرناک ګناه ده الله چې مسلمانو ساتي د دې ګناه د وجه رب العالمین دا ټول قوم تباہ او برباد کړ او الله دام خي چې یو سړی و چې د ما ډېر لوی طاقت نه ده الله د طاقت نه لوی طاقت دی چې نشي کېږي د رب العالمین غضب لا د خدای قهر لا ورتلل دا نری پکار دا الله مقابله نه پکار کسرین ګونو شي فورا دا الله نه معشوق وختل پکار نه د دنیا په دولت د دنیا په طاقت باندې په خپل ډول ډال باندې په خپل قومیت باندې په خپل ټوپکونو باندې په خپل نوکرانو اعتماد ساتل نه پکار اعتماد او باور دا د الله په ذات پکار رب العالمین دې موږ دې ګناهونو نو ساتي او الله دې موږ د نیکو اعمالو توفیق را نصیب کړي نعت شریف کی کده جانان لفظ راشي نو خیر دی نبی علیہ السلام ته جانان لفظ استعمال ایدل ٹھیک ٹھیک ہے جانان خو لفظ دی پښتو کې دوست او چا سره چا مینه هغه لپاره خلک جانان لفظ استعمالي نو وسیله خو ډېر قسمونه دي کنه بعض قسمونه صحیح دي او بعض قسمونه صحیح نه دي چې په نیک اعمال وسیله وسیله نشي نیک اعمال لکه دا غار حدیث په تویل او کنه درې کسانو درې واره خپل نیک اعمال الله ته وسیله کړل نو خیر دی څه ګناه پکې نشته او خذل خاون طلاق نه ورکړي او عدالت ولا طلاق ورکړي دا واده کولی شي کنه دا خو یو ډېر مسله ده د کې بیا پوره تفصیل چې موږ ورو نو غایب پرانا کې فیصله وکړو بعضی سړي هغه اس قسم غلطي نه وی غلطي د خدي وي او هغه عدالت تلاړ شي او څه پیسې نه استعمال کی او عدالت د خاون نه جدا کی او بعد دای چې هغه خاون غلطي وي نو دا مسله داسې نه ده د کې اجمالی خبره مې نه کوو دا تنزیه قاضي ولا العقده مسله ده
لیکن چې چاته را مسله پیښی ناغي دې ما سره بیا ځان خپل رابطه وکړي چې ما پوه کړي ناغي مطابق جواب ورکړي. ګرانو محترمو اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 136 نمبر کیسټ ډک شو. پدې کې تاسو د حضرت لوط علیہ السلام واقعا اوریدا. دا تاسو ته پیښور ښار کې بیرون کچره گیټ اشرف روډ سے فقیر خان ناصر خان کیسټ هاؤس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاويږي. ټلیفون نمبر دے 252912. حاجی صاحب تاسو ته معلومه ده الحمدلله یو دیندار انسان دی، دین سره مینه ده، الله رسول سره محبت او مینه ده. نو الله ذل جلال په خصوصي فضل وکړ چې د دې پکور کې رب العالمین د قرآن شریف د ناظره او د حفظ یو عظیم احسان وکړ. الله ذل جلال دې دته او د خاندان ته مبارک. یو خدا معشوم د کوم چې ما سره ناسته ده رب العالمین وت قرآن حکیم ذکر دام د الله فضل او کرم دې ټول وای الحمدلله. یو د دې د کور واړی زمون خور ده الله ذل جلال پاغي دا فضل وکړ چې قرآن شریف حفظ ته یاد وکړ. دا د دې د پاره مو زمون د پاره او زه بدویم چې دا زمون داغه مرحوم نکاح دا اغي هغه دعاګانې او دا اغي برکتونه دي چې دا الله فضل دی. دا زما درې خور د قرآن شریف ورته الله ور یاد کړ. او بیا زنانو سره چې ماشومانی د کورکاری نو قرآن شریف یادول ډېر ګران کار دی. اکثر زنانو قرآن شریف مخکې یاد کړي او د واده نه پس بیا ویر شي، لیکن دا د الله فضل دی، د رب العالمین کرم دی او دا الله احسان دی چې سره د دومره مصروفیاتو د کور د کار وغیره سره په الله فضل او کرم وکړ او د قرآن حکیم حفظ وکړ. الله دې ته د قرآن حکیم یاد کړي. ورو دا یو خبره یاد اوساته خبره قرآن حکیم زمونږ استاد لپاره د هدایت یو لوی ذریعہ ده. الله پاک دا خپل کتاب او قرآن حکیم چې نازل کړی دی نو کې ډېر زیات فائدې دي او چې کوم د الله کلامي او د الله خبرې وي قرآن خدا الله خبرې دي نو چې د الله کلام او د الله په خبرو کې فائدې نه نو فائدہ به وي پس کې په هر توګه چې چا د الله د کلام سره او د قرآن سره تعلق جوړ کړ دا انسان د الله په دربار کې ډېر خوښ دی، دا الله ته ډېر محبوب دی، دا الله ته ډېر نږدې دی. الله کې واسي کوم ورک دې باسا چې مصیبت ته جوړ کړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دو قسم خلق زما په امت کې بهترین مخلوق ته دا زما وینا نه د پاک پیغمبر وینا ده. اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل. دو قسم مخلوق زما په امت کې دو قسم بندگان دا الله تعالی خوښ دي او پیغمبر علیه السلام مبارک او شریفانان ویلي دي. مونږ خدای شریف دې ته وایو چې هر چاته خان دي، شریف دې ته وایو چې خلکو سره غم خادي کوي، شریف دې ته وایو چې اخلاق یې ښه. دا هم ټیک ده خسړې دی خو حضور پاک مبارک شریف دوړلې ته ویلي دي. حملت القرآن هغه خلق چې د هغې په سینو کې د الله کتاب پروت دی. او دویم اصحاب اللیل چې د شپې پاسي او خپل رب ته په سلګو سلګو جاړي. دا دوه ډلې د نبی علیه السلام مبارک د وینا مطابق شریفانان دي، عزتمند دي د الله په نسبت دي. نو قرآن حکیم یادول یا د قرآن حکیم په ناظره زده کول یا د قرآن حکیم تلاوت کول قسم دی دا د الله د خوشحالۍ ډېره لویه ذریعه ده. په دې لوی پروردګار ډېر زیات خوشحالېږي. خود نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قرآن حکیم تلاوت وکړ. داسې به نه وه چې په هغې قرآن نازل شو تلاوت به نه کو. په مکه مکرمه کې چې حضور پاک مبارک لا هجرت نه کړی ټوله شپه به ولاړو د قرآن تلاوت به کو، الله ته به جړل. عایشه بیبي فرمایي وی داسې به جړل ولجوفه عزیز کعزیز المرجل
ویری سینی مبارک نه به داسې आवाज راتل لکه کټوي چې خټکیږي او خټکار کوي او دومره وګد قیام به کو ولاړ بو چې حتی تورمت قدماه د خپې مبارک به پړسېدلې کله به په زور تلاوت کو د مکی مشرکان برات له تلاوت به اورېده نبی علیہ السلام مبارک یو ځل د شپې د قران حکیم تلاوت کو د مکی درې کافرانو په هغه وخت کې غټ غټ کافران یو ابو جهل یو اخنس ابن شریق یو ابو سفیان دغه وخت کې ابو سفیان رضی الله عنه مسلمان شوی نو دا درې کافرانو دی راغلی د پیغمبر علیه السلام قرآن اوري شپه یو ځای ولاړ دی بلبل ځای ولاړ دی بلبل ځای ولاړ دی چې د سحر رڼاو لګېدله دا درې واړه را روان شو نو اتفاقا یو بل سره په لاره کې ملو شو یو د یو نه تپوس کوي چې څه دی کول بلبل ته وایي تاسو کول بلبل ته وایي تاسو کول خو په یو بل پوه شو ابو جهل ورته وایي چې دا څه کار دی چې خبره ښکاره ده مونږ خورالو د دې الک قرآن هم واورېده خو ګورې پام کوئ چې آینده دپاره به نه راځئ نه به تاسو راځئ او نه به زه راځم که د مکې د خلکو ته پته ولګېدله چې دوی ځي د شپې د قرآن اوري ګورې دا ټول به مسلمانان شي نن نه زمونږ وعده ده یو بل سره چې بیا به نه راځو چې دوی واپس کورونو ته لاړل او ورځ تېره شوه بیا ماسخوتن شو نو د هر یو په زړه کې د نبی علیہ السلام دا هغه مبارک تلاوت هغه جذبه پیدا شو چې دا به واورو اخر قرآن وبچا دا الله کتاب ده د حضور پاک مبارک د جبه نه ویل کېږي نو چې دا الله خبرې وي او په کوم ښکلي پیغمبر الله نازل کړی د هغې مبارک د جبه نه ویل کېږي قسم په الله چې په هغې کې به څومره خوند یو سړی به راته پخوا زمونږ په دې علاقه کې به مونږ ماشومانو ما ته لږ لږ یاد شي د دې غرور نه به دا حکیمان راتلل ګوډي به یې غاړه کې او په دې کوڅو کې به ګرځېدل خلکو له به دا یوناني دارو ورکول خود نسخې مسخې به یې جوړې کړې ګرځېدونکي حکیم دارنګې په مکه مکرمه کې به یو سړی راته هغه به ځان سره خپل بیګ او یا سامان ګرځاو او خلق به ورته راغونډ شو کال کې یو ځل به راته د خلکو علاج به کوم کوڅه په کوڅه به ګرځېده دغه کم دور کې چې حضور پاک مبارک د نبوت دعوا وکړه دا حکیم صاحب راغی چې راغی خلق خبر شو چې حکیم صاحب راغلی نو خلق ول خپل مریضان راوستل نو دا ټوکو د وجې نه چا ورته نبی علیه السلام اوخو یاره وي مونږ کې د عبدالله یو سړی د هغه یو زوی پیدا شوی دی د عبدالمطلب نوسی دی او عیاذا بالله د هغه دماغو کې نقصان دی ډېره ښه کورنۍ ده او ډېر خالق دی خو دماغ یې دنګلي دي نو که د هغې علاج دی وکړو نو ښه به وکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د بیت الله خوا کې ناست و چې دی راغی خلق هم ورته په تماشا ویې ورواره زه راغلم ته بیمار یې زه به ستا علاج وکړم حضور پاک مبارک خو پوه شو چې دا د مکې د کافرو ظالمانو لمسولی دی او په مې د بیمارۍ غلط الزام لګولی دی زه به ستا علاج وکړم ورواره ټیک ټاک به شي ګوره د ډېرو لیونو علاجونه مې کړي د فلانکي مې کړي د فلانکي مې کړي دی ته خو د ډېرې ښې کورنۍ سره تعلق لرې نو الله به دې بلکل جوړ کړي ما نه علاج وکړه حضور پاک مبارک ورته مسکې شو ډېر هوښیار و الله ذوالجلال ډېره لویه پوهه ورکړې وه وی کاکاجي مریض نه بلاول د مرض معلوماتو کې تشخیص به وکړي د هغې نه پس به علاج کوي هسې که څوک چاته وایي چې ته به د دې ولا ته به ګولۍ ورکړي همدا هوښیار نه وي اول ته معلومات وکړه ته به مختلف قسمونه دي قابل حکیم قابل طبیب قابل ډاکټر دی ته وایي چې د مریض مرض لاول معلوم کړي او د هغې نه پس ورته علاج شروع کړي نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي چې ته خو لاول زما دا بیماری معلومه کړه چې زما کومه بیماری ده نو د هغې علاج به ما له وکړي وی ډېره ښه ده ورواره تا ته تکلیف دی
ویته چې د خلکو راولېږلې او د کم مرض د وجې نه دوی ما ته څوک لیونی وای، څوک وایي جادو پې شوی دی، کوډه پې شوې ده، څوک څه وایي، نو زه ته هغه بیماري لاول اورومه. نو که واقعي د هغې مرض وي او تا سره علاجي ماله وکړو، که بیماري نه هېڅ د څه د وجې تا ته دوی راوایي وایي دا زه یو څو خبرې کوم، د هغې خبرو د وجې دوی ما ته لیونی وایي عیاذا بالله. وی ته ما خبرې واوره. نو نبی علیہ السلام مبارک ته دا مسنونه خطبه شروع کړه، الحمدلله نحمده ونستعینه ونستغفره. نو اما بعد تورثه چې اما بعد تورثه نو حکیم صاحب ورته تر عرب بیا وایا. نو حضور پاک مبارک بیا وته الحمدلله نحمده ونستعینه ونستغفره دا شروع. نو چې اما بعد تورثه ورپسې د قران آیات وی ته بیا وایا وراره سر نه بیا وایا. نو بیا ورته دا خطبه شروع کړه چې اما بعد تورثه بس وی ورستا په مرض پېښو، ما تستا بیماری معلومه شوه، دا ته چې سوي او خلق درته سوي حقیقت را باندې واضح شو، ستا مقصد څه دی؟ وی دا کومه خطبه چې تا اورېدله دغه مې مقصد دی، دې کې د اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، زه ګوی کوم شهادت ورکوم چې الله یو د شریک نه لري، او د دې خبرې ګوی کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم دا الله خپل رسول او یو عظیم بنده دی. دا خبرې کوم دی را سره جګړې کوي، څوک راته لیونی وایي، څوک وایي جادو در باندې شوی دی، څوک وایي یو څه وایي، څوک وایي بل څه وایي. ویرواره بس غلی شه، زه په ټوله دنیا ګرځېدلی چې څومره زما وس دی، د ډېرو خلکو علاجونه مې کړي دي، لیوني چې پچا پیریان دي، پچا جادو دي، کوډې دي، ډېره لویه تجربه مې ده. تاکہ اس قسمه فرق او غلطي نشته، ته ټیک ټاک او جوړ جاړې، نه بیمارې، نه در باندې د بیمارۍ اثر شته، او ته ما ته هغه پیغمبر ښکارې چې کوم د آخر زمانې پیغمبر دی. د دې وجې دا خلک ستا خلاف کوي. ما ته د خپل د پیغمبرۍ چې څه نښه د شابه ما ته شهادت کلمه راته ښایه، زه دې ملګری کېږم. نبی علیہ السلام مبارک ورته د شهادت دا دواړه کلمې وایي. هغه حکیم خدای پاک هغه وخت مسلمان قوم ته چې ورغی وایي د هغه جادو جوړ در باندې اثر وکړ، حکیم صاحب وایي نه خدای ته وګورئ دا رښتونی پیغمبر دی، د آخر زمانې پیغمبر چې نورو پیغمبرانو د کم پیغمبر متعلق پیشنګویی کړي دا هغه پیغمبر دی. نو د حضور پاک مبارک ژبه کې تاثیر به قسم دی. ګورئ یو ځل د مدینې مکې مکرمې د غټ غټ سرداران راغون شو، عتبه او شیبه، ابو جهل او دا ټول د بیت الله خوا کې نبی علیہ السلام مبارک ناستو. نو دوی وی چیرې د لک سره به موږ څه کوو، یو دوه کسان د په دین کې داخليږي. عتبه وی زه ورځم، وی زه ورته نصیحت کوم. چراغ نبی علیہ السلام مبارک سره خوا کې ودرېد، دی پکې مشر سپینګری سردار د بیت الله خوا کې حضور پاک مبارک ناست. یاره ورواره وی ستا دې قوم ورا لېږلې، لویه تفرقه دې په دې قوم کې پیدا کړې ده، او ته مهرباني وکړه خپل دین کې د سی کوه، خدا خلق مه چېړه، زمونږ خدایان مه چېړه، دا ته څه کوې؟ نبی علیہ السلام مبارک ورته یو دوه ټکي د قرآن حکیم وایي، فقل انذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. دا هغه عذاب نه دی تاسو یروم کوم عذاب چې رب العالمین په سمودیانو او په عادیانو را لېږلی. خو چې نبی علیہ السلام وفرمایل چې د هغه عذاب نه تاسو یروم کوم عذاب چې په عادیانو او سمودیانو، خو چې سمود لفظ د نبی علیہ السلام مبارک را ورسېد، عتبه ورته په خوله لاس کې خود بس را رچک راغی خپل قوم له. قوم ورته کاکاجي ولې وی قسم دې چې رښتونی پیغمبر ما هر قسمه کلام اورېدلی دی، دنه چې مې دا کوم دوه ټکي اورېدل قسم دې که دا د انسان کلام کېدی شي. وی دا په خولې دې وله لاس ولې کېښود، وی وورېدم چې دا د عادیانو نوم یې واغېست او د سمودیان یې واغېست، هسې نه د مکې د قریشو ټکي ورپسې ونه وی، او که دی وی تباه کېږو غر کېږو. نو د حضور پاک مبارک و دا خو په عقلم که تاسو سوچ وکړئ
چې کوم شخصیت الله د قرآن د نازلېدو لپاره منتخب کړ نو چې د هغه آواز به ښکلی نو د چا آواز به ښکلی نو دا درې واړو کافرو لوظ وکړو چې ماسخوتن شو د هر یو پړه کې خارخ راغی چې زه بیا ورځم او د حضور پاک مبارک تلاوت اورم یو وی زه به ورشم دا نور دوه نه راځي وعده کړی بل وی زه ورځم دا نور دوه نه راځي قسمونه هم کړي دي رالل ماسخوتن بیا یو بل ځای بابونو کې ودرېدل نبی علیہ السلام مبارک هغه د قرآن حکیم تلاوت شروع سحر یې بس کړی چې بس یې کړی نو خلک دې درې واړه خواره شو نو بیا یو بل سره په لاره کې میلو شو یو ملامته کوي بل چې موږ خو بېګا وعده کړو چې نه به راځو ولې رالی یو بل ته وایي بس ته م رالی بل وایي ته ولې رالی نو ته ولې رالی وایي ده بس دې ځل نه خو موږ بیا غلطي وکړه خو آینده له به نه راځو په درېیمه شپه چې کله ماسخوتن شو نو بیا پله خارخ ولګېد اخر اواز بچو بیا رالل بیا د حضور پاک مبارک تلاوت ټوله شپه واورئ چې سحر رڼا لګېده خواره شو بیا یو بل له مخې له ورغلل بیا یو بل ملامته کول یو به یو ته ته م راغلې بل به ته ولې رالې نو ته ولې رالې چې سبا شو د اخنس ابن قریش اخنس چې نو دې پکې دغه و سپین ږیرې دې راغې او لاول ورغې ابوجهل له هلکه وي درې ورځې مونږ د دې هلک دا کلام واورېد رښتیا وایه دا څنګه کلام دی ابوجهل ورته وي قسم په لات او په عزا او په منات په خپلو خدایانو یې قسم وکړم بلکل رښتونې خبره ده دا هلک رښتونې پیغمبر دی او دا قرآن بلکل د الله کتاب دی نو ابوجهل ایمان پې ولې نه راوړو وی ښه دا یتیم خدای پاک پیغمبر که سردار زوم او نبوت یې دله ورکړ مشر زین د جرګو مشري زکو اوس هم داسې بعضې خلکو کې دا بغض او حسد دي یو کشر هلک خدای حافظ ته یا خدای ولا علم ورکړ هغې نور ورته غوسه او قار کېږي چې دا وایي مشر زین جرګې زکو مرکې د خلکو زکو خلک ماله راځي پیغمبري دته میلو شوه وی خلک ته د خپلې مشرۍ تعصب په مخه اغوستې راغی ابو سفیان له ابو سفیان تا درې شپې دا قرآن واورېد دا څنګه دی ای رښتونې بلکل دکې شک نشته رښتونې پیغمبر دی وی ایمان پې ولې نه وی چپ اخنس ایمان غټ به نه کړي ولې دی دا ابو سفیان د بنو امیه د قبیلې نه او نبی علیه السلام د بنو هاشم قبیلې وی هر څه د بنو هاشم شو د زمزم د اوبو خدمت دوی کوي د میلمنو خدمت دوی کوي د بیت الله دوی کوي د پیغمبري خدای دوی لا ورکړه نه منم ګوره تعصب وکړه نو قرآن حکیم د الله ذوالجلال ګوره رښتونی کلام دی قسم دی دا ټول یې مني تر ننه پورې د نبي علیه السلام د زمانې نه والا تر ننه پورې چا د قرآن حکیم د یو آیات مثال